او زمونږ د کلي نه بازار جوړ شوی سمه میله ده او د اختر وګوره او مخامخ روډ ته موټر وی ته تللی پاخه سړکونه او پاس فخر وګوره مصري بانډا او د پښتنو کلی دی هر یو زلمی او د بل نه نر وګوره او لیکم ښایسته ښایسته رنګین شعرونه په ټول تللي برابر وګوره او سردار نشي چې غاوره ځان ته راشه د سر د پاسه سر وګوره. ډېر ښه دی ډېر ګرانو کتونکو د خپل کلي مصري باندې ډېر محترم سردار محمد شاهین صاحب را سره موجود دی. سردار محمد استاذ چې په پرایمري سکول کې ډېر وخت استازي هم کړې ده او بلا شاګردان دي. دی سره ډېر کلونو مخکې ما یو مرکه کړې وه چې د دې ډېرو شاګردانو کتلي ده. ډېر واړه ماشومان داسې د دې شاګردان تیر شوي دي چې اوس بوډاګان دي او په غټو غټو عهدو باندې دي. دی به یې نه لیدلي کلونه به شوي وي. داسې شاګردانو پکې هم وي چې هغوی به په مسافرۍ وي. نو د هغوی دپاره سردار محمد صاحب سره به یو څو خبرې کوم څه شعرونه به ترې ریکارډ کوم. 1993 و چې په دې کې دا ما سره څه بس لږې لږې پرځې وې نو زموږ ملک ماسل خان استاد الله دې وبخي هغه خو زموږ بس مشر مو رشته دار و او لکه مشر رور چې وي نو بیا هغه چې کوم دی د هغه یو استاد او باني و دا استادانو باني و نو هغه چې کوم دی نو هغه بیا ما ته وی چې یاره که تا سره دونه دغه دي نو مواد دي نو دا راجمع که چې زه راته یو کتاب جاب کړمه. نو بیا انجمن ادبیات سرحد کوړه خټک رجسټر د دې نه ما ته بیا هغوی کتاب چې کوم دی نو هغوی مفت چاپ کړو 1500 کاپۍ مه چاپ کړي. بیا زید الله دې وبخي زید احمد زمونږ هغه چې کوم دی نو هغه بیا 500 کتابونه خو ما هغه ته ورکړو د سکول لپاره زمونږ د های سکول کې پراته وو. بیا به هغه دی چې ته تس نس کړي پوه پې نه او هغه وخت کې پریشان خټک و د پښتو څانګې مشر و نو دا بیا ډېر کتابونه ما بیا باچا صاحب ته م ورکړو او بس داسې کار چې هغه کتابونه ما سره هم څه پراته وو. یو بل بیا ګفټونه او دغه یې وړو نو اوس خو ما سره څه موجود و هغه نشته خو دا په دغه وخت کې ورکوټې غوندې کتاب وړوکی کتاب و نو هغه دا نوم هم ورته زید ایښی و الله دې وبخي هغه ورته نوم ایښی و چې ژوندي غمونه نو دا په 1993 کې بیا چاپ شوی و او طاهر فاروقي صاحب چې کوم دی د سراج الاسلام صاحب زوی هغه راته هغه کتابت کړی و او هغه مطلب یې چې لیکل هغه کړي وو. استاد جي دا 1993 کې ماشاءالله تاسو خود شاعري کوله هغې نه بعد تاسو شاعري یو قسم ته چې بس شام وکړه شاعرۍ پله توجه مو ورنکړه وجه څه وه؟ یاره بس داسې کار دی چې زمونږ خو خانداني لوبه وه زمونږ اصل کې نیکه شاعر و نو بیا د نیکه نه بعد چې کوم دی نو بیا زمونږ که د ترور زامن دي او که زمونږ وروڼه دي نو مونږ 15 وروڼه یو ورور نه و زمونږ ټول وروڼه چې کوم دی نو خامخا هغوی څه لیکلي دي اوس کرامت خان لاله یې چاربیتې لیکلي دي او ورسره هغه د اعلان کې هغه جټ ته خو هغه ته کیسې او چاربیتې او هر څه ورته د یاد دي که نه او دغسې بیا پکې زمونږ چې کوم دی نو نشاز هم ډېر مخکې دی د ترور زوی م لطیف خان و بیا نثار محمد زمونږ چې کوم دی نو دی په ټولو کې بیا ماشاءالله ډېر تکړه دی او مونږ به بیا د مطلب مصروفیاتو په وجه باندې هغه چې کوم دی نو مونږ بیا دا پرېښوده او داسې چېرته بعضې به لږ لږ مې به چېرته ولیکلو او ما به زیاتر چې لیکل نو ما به زیاتر ربعي مې به ما لیکله او هغه مې به په شوق باندې ویمو او لیکل مې به په شوق باندې هغه کولو. اوس کتونکي مو ګوري اوس دوی ته هم څه ډالۍ کې نه هغه خو ما ته خو داسې یاد نه دي خو که نوي وي که زاړه وي لیلا ستا که دا پرې کړي زلفان نه وي نو زړه زما به در پسې په لړزان نه وي او ما به نوم ستا د یارۍ اخیستی نه و او که په پاندو د سره کړي لبان نه وي او اسویلي مې به د سوي زړه نه نه تلل که سمسور د سینې ګلستان نه وي او په بوستان کې به مزه د ګلو نه و او که بوستان کې په چغار بلبلان نه وي عاشقي که را لېږلي الله نه وه نو بیا به سر په بیابان عاشقان نه وي او ما سردار به کډه کړي وه بل خوا ته په دنیا که غمازیان ظالمان نه وي. دا د هغه وخت هغه سودا راته یاد
شعرونه هغه وخت او ما سره هغه خپل پاکټ غوندي نو په هغې کې هر څه لیکلي وي، خو دا چې اوس ما ته په یاد داسې نور صحیح نه دي. ښه او بل په دې پول باندې چې کوم دی نو ما یو نظم لیکلی و، ښه هغه ما داسې لیکلی چې په خوشحاله باندې په پول خلک روان دی، دا ټول کمل د پرویز خان دی. ډېر ښه او کارونه کړي دي هر ځای کې، کارونه کړي دي هر ځای کې، د کارونو ته دا خلک ټول حیران دی، دا ټول کمال د پرویز خان دی. ډېر په خوشحاله باندې په پول خلک روان دی، دا ټول کمال د پرویز خان. او د کارونه او یو ریکارډ دی، د کارونه او یو ریکارډ دی، حیدر اوچ سره تصویر او اویزال دی، دا ټول کمال د پرویز خان دی. ډېر ښه دی په خوشحاله باندې په پول خلک روان دی، دا ټول کمال د پرویز خان. دا پول مونږ ته مخکې د کشتو تړلی شو، بالکل د هغه بیا په مونږ باندې د کوړي د خلکو یا د ډېرو خلکو سود نه و چې دی د پولو تړلی شو، نو بره نه پې کشتۍ میشتۍ سیلاب رالو، هغوی پې کشتۍ را پرېښو نه پول لاړو. نو بیا چې را پول دوباره یې جوړ شو نو بیا دا وی چې ولی محمد خان وی مبارک شي، ولی محمد خان وی مبارک شي، ډېره موده پس پوره شوی مېرمن دی، دا ټول کمل د پرویز خان دی. په خوشحاله باندې په پول خلک روان دی، دا ټول کمال د پرویز خان دی. ما به چې سټیج ته راغوښتو نو او فخر نوشهر او بانی یاد دی، ډېر ښه فخري نوشهر او بانی یاد دی، مصری بانډه کې یې پوره لوی خاندان دی، دا ټول کمال د پرویز خان دی. په خوشحاله باندې په پول خلک روان دی، دا ټول کمال د پرویز خان دی. او صفت کېږي د اخلاقو، صفت کېږي د اخلاقو، ډاکټر کمال پکې بېشانه ښکلی ځوان دی، دا ټول کمال د پرویز خان دی. په خوشحاله باندې په پول خلک روان دی، دا ټول کمال د پرویز خان دی. بس نور رانه پکې اوسیر دي. ډېر ښکلی. ښه استاد جي پخوا مینه محبت او ښکلی وخت و، اوس هر څوک یو بل نه بېزارې دي، دا وجه څه ده؟ یاره بس وجه دا ده چې سهولتونه زیات شو او خلک ځان ته دومره دغه کتلي کارونه کتلي دي که نه، چې لکه مونږ به مصري بانډې ته لاړو نو مونږ به چې سهار لاړو نو خو چې ته مازدیګر به راتلو، اوس په ورځ کې مونږ 2 پیرې کوو او په منډې وو، او کارونه هر طرف ته یارانې دوستانې داسې شوې چې خلک ډېر ځي راځي او بازاري شو، خپلې منډې تړم ډېرې شوې. نو بس د دې وجې باندې هر سړی هغه چا خبر وي، هر سړی په خپلو خولو کې ډوب دی، خو دې ته به نه ګورو، ځان ته به په خپله وخت وباسو، وخت به وباسو، په حجره کې به کینو، په جومات کې به کینو، نو د دې نه به که یو سړی ډېر هم قابل وي خو چې هغه وایي د حجرې تعلیم یې نه وي کړي او د جومات ناسته او دغې نه یې کړي، محفل کې نه یې ناستو، نو هغه د څه نه خبره وي. بس صحیح خبره. ښه بس د کلي د مازدیګر دغه شعرونه ورته ووایې بیا به نو هغه خو به تاسو ته نه وي په دغې کې، تاسو دې کلیوالو ته یې مو ښه کلیوالو ته هغه خو همدغه خبره ده چې زمونږ کلی مخکې څنګه او اوس څنګه دی که نه، نو الله پاک ډېره ترقي راوسته او ډېر اسانتیا شو او ډېر سهولتونه شو. نو هغه ما په دې لیکلي وو چې زمونږ د کلي مازدیګر وګوره او زڼګیه راشه یو نظر وګوره، پکې ښایسته ښایسته لفټونه جوړ دي، لږه مزه خو یې د چکر وګوره، او زمونږ د کلي نه بازار جوړ شوی، سمه میله ده او د اختر وګوره، او مخامخ روډ ته موټر وی ته تللی،
پاخ سړکونه او پاس فخر وګوره ډیر ښه دی مصري بانډا او د پښتنو کلی دی هر یو زلمی او د بل نه نر وګوره ډیر ښه دی ډیر او لیکم ښایسته ښایسته رنګین شعرونه په طول تللي برابر وګوره بالکل او سردار نشي چې غاوره ځان ته راشه د سر د پاسه سر وګوره ډیر ښه دی ډیر ښه ماشاءالله ډیر ښکلی ترنم استاد جي خپل ډیر شاګردان به دې ګوري اخیري کې څه پیغام ورکې نو بس زما خو دا دغه دی چې پیغام دی چې په کوم ځای کې زمونږ مسلمانان او ټول کم پښتانه آباد دي الله دې ښاد او آباد لري او که هغه په بار ملکونو کې دي او که په کلي کې دي نو خدای شته چې زما ډېر قدر عزت کوي که هغه په کوړي کې دي او که په مصري بانډه کې دي نو بس الله دې ټول ښه لري او الله دې ژوندونه ښایسته کړي او الله دې په ژوند کې برکت واچوي او په صحتونه دې الله پاک ورکړي او الله دې مونږ ټولو ته د دواړو جهانو خوشحالی راکړي او بیا که مرګ راځي نو مونږ ته په دې دغه کې راشي چې په آخر کې دا کلمه زمونږ نصیب شي چې لا اله الا الله محمد رسول الله بالکل آمین او ډیره زیاته مننه ډیر ښکلی خوند یې وکړو او ډیر قیمتي ټایم تاسو مونږ ته راکړو ډیره مننه ګرانو کتونکو سردار محمد استاد شعرونه تاسو واورېده ښکلی ترنم مو واورېدو مخکې ویډیو شیر کې په دې سره مونږ ته راکړي اجازت د لوی الله په امان والسلام